ابل ورځ یو کیس راغلی دی مزګزار پناه په خدای الله دې امان راکړي. مزګزار ته مې وویل داسې مزګزار داسې چې زه ګورم که نه 24 ګنټې په اودس کې تسبیح ورسره وي او دا د اشراق منځ دی او دا د ساخت منځ دی او دا پلانې منځ دی او دا پلانې منځ او جګړه وه د یو لوفر او د بدماش سره چې بیانونه مې د دواړو واورېده. نامزګزار ته مې وویل چې دا سړی خو په حق ښکاري. ما ته وی چې نه که نه خوبونه زه د شپې ټوله شپه ګورم او حق او ناحق پکې ته وی راته. اوس ما ته وی مال دا د خوبونو خبره نه ده، دا ستا او د ده چې په څه تنازع ده که نه دا حق د ده دی دا ستا نه دی. دا د نیکه مال دی او د نیکه یو نوسیت دی او د نیکه یو نوسیت دا دی. نو تا د نیکه په مال کې په ټولې خېټه اچولې ده او دله انا نه ورکې ویجی دا بدماش دی دا زه ځکه نه ورکې. مال په شریعت کې د بدماش او د غیر بدماش خبره نشته. په شریعت کې د هر چا حق دی، دا د ده حق دی. ما ته وی مولانا صاحب ته سوچ وکړه په دې میراث ته به نه پوهېږي، خو چې ما ته وی چې نه پوهېږي که نه نو یو داسې شرط مې ترې وویستو که نه په دې غوږ چې 2 ورځې به یې غوږ له ټکور ورکړي. خبره دا ده چې بیا مې څه وخت کې راونیو په یو لوی طاقت باندې هلته یې هر څه ومنل. نو اوس دا بېله مسله ده چې جنازه د چا ښه کېږي. خیال دې راغی که نه زمونږ جنازه ډېره ښه کېږي او که د دغه خلکو جنازې او تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں چړه دې بتخانه او کئ منځونه نو تجھے کیا ملے گا نماز میں. یوازې جمعات تتلو باندې کار نه کیږي. ڈاکٹر اقبال وہی مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا. نو موږ زاړه پاپیان یو په دې نه کیږي. مسله پېښه شوه چې بھائی د مونځ نه دی کړی جنازه یې مه کوئ. ولې مه کوئ؟ مونځ یې نه دی کړی. خدای شانو پې زه ورپېښ جګړه ده اوس په هدیره باندې چې زه ورپېښ شم څه چل دی لکه اوس د مړي خاوندانم جاړي او غوبل جوړ دی چې جنازه یې نه کېږي مونځ یې نه دی کړی. ما ورته وی چې په دې مې پوه کوي چې د کار څه کولو. وی کار یې کولو جي دا چیترې به یې ګنډلې دغه دا موچیو دا په سړک په غاړه به چیترې به یې ګنډ به ټوله ورځ به یې چیترې ګنډلې مونځونه یې نه. مال دا ګوان شته چې د چېرته په غلطۍ کې هم د الله نوم اخیستی دی. یو 100 کسو آواز وکړو وی جي دا خو به مونږ ورته ناست وو چیترې به م پې ګنډلې او الله توبه آواز به یې وکړو. یو 100 کسو مال ټول یو طرف ته شي او صفونه جوړ کړي زی جنازه چې وشو نو یو ملا داسې مولیانو هم عجیبه طبیعت دی خدای دې رحم کوي. اوس نواز شریف سره نیغ کېږي نو چې څه به ترې جوړېږي. نو دا په کوم کتاب کې دي؟ مال دا په داسې کتاب کې دي چې تا به په خوب کې هم نه یې لیدل. ویل نه ما ته به یې ښې مال غلی ودرېږه غلی ودرېږه. تا کوم کتابونه ویلي دي؟ بس غلی شو هغه چې د چا امام هغه په سنګله ووالو چې په آرام کې راپسې راغی دلته بیٹک کې کېناستو. ویل اوس ما پوه که مال په عاجزه یې ووایه چې ما پوه که په بدماشۍ به نه وې په عاجزه یې ووایه چې ما پوه که بس اوس دې پوه یم. ویل په عاجزه یې ویم. نو کفایت المفتی مفتی کفایت الله رحمت الله علیه لیکلی دي چې که د مړي په ټایم کې دومره ګواه پیدا شي چې دې مړي په غلطۍ کې چېرته د الله نوم یې د خولې نه وتی نو هم جنازه کېږي په غلطۍ کې. عزیزانو الله نوم الله اکبر. زه وایم زمونږ خولې خو د دې قابلې دي چې ناسور دانې پکې راوخیږي او د خولې نه نونه بیږي او خوړی څه نه شو. زمونږ خولې خو د دې قابلې. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه به وي چې 1000 بار بشویم دهن به مشک گلاب 1000 بار بشویم دهن به مشک گلاب
हनूज नाम तो गोयम कमाल बेअदबीस कप जुर्गुनो जला खुलप मुश्को गुलाब उवीसम या अल्लाह अगे न पसम स्ता नामा पे अगस्तल माता लोया बेअदबी ख्कार ददी तर्जुमा कही हो बुजुर्ग वही दी जुबा हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते दी जुबा हक ने सनाए मुस्तफा के वास्ते और दिल दिया हुब्बे हबीब किबरिया के वास्ते जबा अल्लाह द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह द सिफत द पारा रा करे और जड़ा दा अल्लाह द खपल किबरियायत द मोहब्बत द पारा रा करे उस तक मुंस के न मुंसबत संग के सजदा करना हो तो यूं कर सर हो सजदे में झुका सजदा करना हो तो यूं कर सर हो सजदे में झुका सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते सजदा करना हो तो यूं कर सर हो सजदे में झुका सर खुदा के वास्ते और दिल मुस्तफा के वास्ते का सजदा के न दस बेके च सर दे अल्लाह तपजमा का लगोले और जड़ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तराजी ये आशिक वही द सरदार कौनैन आशिक दे वही न वजू जानता हूं न नमाज आता है वल्लाह का पौदसम पोएगम मुंजम नरज न पोए न वजू जानता हूं न नमाज आता है सजदा कर लेता हूं जब सामने आते हो पौदसो मुंजुर न पोएगम खुचराम खामख्शन सजदा दरतो लगो पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो ब्याओ या रसूल अल्लाह कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का कांटा मेरे जिगर को लगा है तेरे गम का यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो या रसूल अल्लाह स्ताद मिनी गशे में पलके ननावते दे दासे राउबा सचड़ता में पता न लगी ता द उशाक मकामो द अल्लाह मकामो द फलाफिल्ला मकामो मुंसद खुदा पे कहर और पे अजाब गिरफ्तार तासो गोरे 13 रजों के रंग से पे अजाब गिरफ्तार उस देव रजों के बल रंग से पे अजाब गिरफ्तार तासो ख्याल रखे उस बबल अजाबी से द मलिक निजाम बदल खजलाड़ा सड़ेरा सड़ी तकरीरों को जबदाकुम 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 जबदाक माता सुतौरन दी वैली च जबदाकुम टके च दे दिन जमा जड़ घबरावीगी अड़ो पदे 200 अहकाल की हर यो हुक्मरान दा वेली दी च जबदाकुम मसलन चरता च दावती यो खुराक बपकी यो खुराक तासो पैमान होए च दा जुमात के नास्त खलक बप तासो पदे अमल के हां चरता च वादी यो खुराक पकी यानी चिवरजी हुई या चणो दाल चुपकी है तो सोई दा हां कोरमीन पकी हुई प्लाने तब दसो के चिजत शिवरजी खुरमा कोरमा पे ना चो मजे के नवाज शरीफ हुक्म करे दबो मने या दब पे उमर की यो शेख पड़े ले दा हो करपति हो पदमपति सड़े दे दब सिर्फ द चणो दाल या मसूर दाल या खुटकी दिल या लुगान दा बद चरता खोड़ी जी का खुदा दा पारा नन खुदा कौम पद से अजीम कहर अख्ता दे पद से अजीम कहर कि गरीब सड़े दजोय वादी वगत कम बख्त बचीता हुए चाले का दा काडू ना दा हुयो यो कार दे 500 रुपये दे दा सके
ټول ورځ مزدوری کې ادا دي څوک بندوبست سره دي شپږ منه وریجې دي 3 منه غوښه ده دومره د چڼو دال دی پکې خوږی دی پکې چواری دی پکې هغه د نارنجانو ډکی دي کسدي هغه سيزونه دي پکې غریب سره اوس د وزیر اعظم دعوت بې او صاحب هغه کې بغټه غوښه او د چڼو دالي او یا غټه غوښه ولوګان به پکې او دعوت به د وزیر اعظمي یعنی دا څه ممکنه خبره ده راشه یو ګورئ که ایمان لرئ ابل اورز دی یو سړی د لور واده شوی دی په انټر کانټیننټل هوټل کې د لور واده 1 لک روپۍ بلې د انټر کانټیننټل هوټل والا ته ورکو دی یو لور د واده دی یو ټایم د روټه 1 لک روپۍ یو ټایم روټای وا 1 لک روپۍ د انټر کان دلو نو نن خو په دې ملک د حرام او پلیت او مردار دولت د سټیټ تر رسیدلې ده چې د لور واده هم په انټر کان کې خلک کوي چې دنیا ته پته ولګي چې زما لور دی الک بوتلا دا داسې بېغیرت او شرمېدلی قوم پخوا به چې د لور واده پلار به پټ شو ویل به د پښتو ملک دی شرم دی او زه به په دې ملک کې څنګه خلقو په مخ کې ویم چې دا لور ما دله ورکړه نو پلار به پټ شوی په دې ملک داسې وخت دی اوس ستا د ملک دا حالت دی چې جنۍ او هلکې دواړه انټرکان ته راوستي یا صدر کلب ته یې راوستي او د دنیا په مخ کې سره غاړې باسي او ورته وایي چې مبارکم شي نو معتبر په دې قهر اخته دي او تاسو لا غریب چې یئ خدای پیژندلی چې یئ تاسو په دې قهر اخته یئ که د پولیس یا د فوج د بینډ وسم نه نو دا دلته یو کوڅه ډب بینډ دی هغه راوباسئ کني چېرته دوپړی باجي خو درنه چاوړي نه او بیا ور سره روان یې پکې شیخان هم روان یې پکې میخان هم روان یې پکې اجیانه څه چل تور میک دې مات شه کار دې څه دی ابل ورځ یې راغی واده کې روانم تا په جمعه کې خیرې کړې مال تا خدای هلاک کچ هلاک دومره ګیرې مال زه په عمر کې د چا جنج او واده کې نه یم تللی زه خو چا د پېښور نه ونه ایستم نه را سره چا تعلق پرېښو نو عزیزانو عرض مې دا و چې نن دا بازار ګرم دی د وزیر اعظم او د صدر صاحب په تقریرونو باندې اسلام به داسې کوو اسلام به داسې کوو دا ټکي 42 کال حکمرانانو کړي دي د جنا صاحب نه راواله تر بېنظیرې پورې دا وعدې د ټولو حکمرانانو کړې وې چې مونږ به په دې ملک کې اسلامي نظام راولو ټولو کړې وې ټول لاړه خدای نیست و نابود کړه اوس ستا لمبر دی او خو دې وې چې زه به اسلامي نظام راولم ما بله ورځ یو میټینګ کې وې ما نور اسلامي نظام په ځای پرېږدئ نور دې نه راولي د یو غل نه دې لاس غوڅ کړي د یو غل نه ته وګوره چې په دې ملک کې امن او سکون جوړیږي او که نه جوړیږي یو غل نه لاس غسول خبره چې دې حکمران او دې اسمبلی ممبرانو ته توکې هغې وایي دا وحشیانه سلوک وحشیانه پیژنئ دا بیان بېنظیر هم ورکړی و چې غل نه لاس غسول دا زیاتی دی او دا وحشیانه سلوک وحشیانه معنا زناورانه سلوک دی نو کوم شی چې خدای ویلی دی هغې ته زناورانه سلوک وایي نو نواز شریف هم درباري مولیان په غېږ کې کېنئ را کېنئ ای به پوه کي چې بد داسې ساړتو پړتو وکړه او د اسقاط دایره به ترې جوړه کړي زمونږ دې ملک کې که خیال وکړئ د اسقاط دایرې کېږي دا مړی چې کټ کې پروت وي نو دا مولیان داسې هغه پیسې میسې ګرځئ را ګرځئ هغې سره یو خبره کوي وایي د فرضو د واجبو د سنتو د مستحبو له منظوراتو بلکې جمی حقوق د بار تعالی چې لازم شوي و په ذمه د دې حاضر متوفا باندې دې مړي باندې چې څه شی لازم و د حینه تر بلوغ او د وخته تر مرګه پورې ښایېږي د شانه د مسلمانه سره چې دا ټول احکام به دا ادا کړي په دې خبره پوهېږئ مونږ داسې وایو هغه ټایم کې تاسو خو خوشحال شئ که نه چې هلته پلار یې راته وبخل هلته پلار دې
کور ران دی. موږ دا وایو خایږي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځنې فوت شوي، لږ ډېر به ترې قضا شوي، نور به یې ټول کړي. نو په دغه خوله کې د دانه او خېجه دا ته هلکوالي نه تر مرګه تا کتلی نه دی چې د ارامي یو نه دی ادا کړی. اوس که زه د یو داسې سړي متعلق ووایم که نه چې ما نه یې لیدلی، خو حدیث کې راځي چې ظن المؤمنین خیرا، په مسلمان د خیر ګمان کوه. ټیک ده، ما ته پته نشته او زه ووایم چې یاره دا به ښه سړی، غلط ګمان ګناه ده. نو چې وړوکی ما سره پیدا او ما سره لوی او ما سره مړ شو، او زه د سقاط په دایره کې دا ووایم چې خایږي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځنې فوت شوي، نو په فدیې د هغې مافاته کې دا کلام الله سره د جمی مالیته چې غبن فاحشه او متاع قلیله ده په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخل. ناغه بل وایي چې ما قبول کړی، ما تا ته در بخلی، ما قبول کړی. بیا دل راشي، بیا دی وایي چې په فدیې د حج او د روجو کې په ده چې کومې روجې اوس هغه اسقاط لاندې یا 200 روپۍ وي یا 100 وي. ټیک ده، دا په فدیه د حج او د روجو کې ما تا ته در بخلی، په فدیه د زکات او د فلانی کې ما تا ته در بخلی. دا قصه چې پې وکړي نو راولي، نو بیا یې ورته یو غل کتلی، غل دا اسقاطونه چې ویشي هغه غل یې ورته کتلی، هغه غل په غوټه په جیب کې واچوي، نو په دې 2 ګوتو یې پرانیزي، نو نیمې پیسې جیب کې پرېږدي او نیمې راوباسي. نو کوم چې لږ داسې ملایي لکه زه غوندې تیارېږي که نه، نو هغه له 100 روپۍ ورکړي، او چې کوم د خدای سپېرئ او اصلي مستحق د اسقاط نو هغه له 80 روپۍ ورکړي. کوي داسې پادیره کوي. نو غوړ ملا له دی چې هغه په سوچو غوړو لیو شوی دی، هغه له خو د ډېرې ورکړي ظالمه د کافر بچیا. او چې څوک اصلي مستحق دی هوږی او نهر دی نو هغه له د 80 روپۍ ورکړه. نو ته په ایمان وایه چې دا اوس هیله ده که دا دوکه ده. نو مونږ په مړي کې هم خدای له دوکه ورکو، نو په مړو کې مونږ خدای له دوکې ورکو، نو الله په مونږ حاکمان هم داسې راولي چې هغې مونږ له دوکې راکوي چې تاسو 1400 کاله وشو اسلام اسلام چغې وهئ، دا د در روانم کو. ضیاءالحق صاحب اسلام وی ما یو ټکی کړی چې که د غویانو ګاډي کې د کوی قاف د غر نه را روان وی موس به را رسېدلی وی، نو اوس خبر نه یم چې نواز شریف د کوم ځای نه را روان کو او کله به را رسي. نو حاجي صاحب خبره دا ده چې یو ټکی مې بله ورځ وکړو، مال هر کمال سره زوال لازم دی، هر کمال سره. نن د کمال شو، اوس به د زوال تصور کې چې په قیامت کې به تپوس د انسان نه چې کېږي نو یوازې د ګواهانو په ذریعه به نه کېږي، یا یوازې د ملایکو په ذریعه به نه کېږي. کومې ملایکې چې کرامن کاتبین زمونږ په دې اوږو باندې ناستې دي او زمونږ زندگی ریکارډ لیکي، یوازې د دې په ګواهي به نه کېږي، بلکې قرآن ویلی دی چې زه به د قیامت په ورځ ګواهي اغستل یوازې د ملایکو وغیره په ذریعه نه کوم، بلکې ستا د دې بدن په ذریعه به هم کوم. دا ستا بدن دی، د دې په ذریعه به هم کوم. مثلا ما ته به وویلی شي چې وایه تا څه کړي دنیا کې، زه به یم جي ما دا کړي ما دا کړي ما. الله به وایي ته دروغ وایه، زه په تا ګواهان لرم. نو زه به ښي طرف ته ګس طرف ته وګورم چې څوک شته، خو نه هېڅوک به نه ښکاري. یا الله ګواهان چېرته دي؟ نو الله فرمایي یوم نختم علی افواههم، په دې خوله به دله مور ووامه، خوله به دې بند کم. وتکلمنا ایدیهم، او لاسونو ته به دې ویم چې وایي اوس په تاسو یې څه کړي دنیا کې، دا زمونږ لاسونه به بې اختیاره په مونږ ګواهان شي. وتشهد ارجلهم، او زمونږ دا خپې به سړی به حیران شي چې اوس زما بدبخته بدنه، زمونږ دا غوږونه به بې اختیاره په مونږ ګواهان شي. نو الله به یوازې په هغه ګواهي اکتفا نه کوي، کیدای شي هغه ګواهي کې ته ووایې چې رد و بدل شوی دی، دا ستا بدن به په تا ګواه کړي. څنګه چې ستا په بدن کې د هر سړي په سر کې رسول کېنولی دی، دغسې به د هر سړي بدن چې دی په سړي ګواه کوي. بیا به ورته وایي چې اوس وایه،
نو دی به منډه کی چې دی به منډه کی چې خدای اوس کوم خوا وتښتم. دام قرآن ویلي. قرآن کریم فرمایي چې دی به په دغه وخت کې منډه کی او आवाज به وکړي چې این المفر، خدای اوس چرته د تخت لار شته چې زه وتښتم، کوم خوا وتښتم، زه خو غرق شم. نو आवाज به ورته وشي چې کلا لا وزر، تښتېدی چرته شي. الی ربک یومئذ المستقر، نن ستا ځای د قرار صرف د خدای مخه ده، بل طرف ته چرته تللی شي. ورپسې فرمایي چې بل الانسان علی نفسه بصیره، د هر سړي علم په خپل ځان باندې یقیني دی، او زما علم په تاسو باندې ظنی دی. کېدای شي غلطي، زستا متعلق نیک ګمان کوم، کېدای شي ته پکې خرابې، زستا متعلق بد ګمان کوم، کېدای شي ته پکې خسړې، لیکن زما علم په خپل ځان باندې یقیني دی. نو الله فرمایي بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القى معاذیرا، هر انسان په خپل علم په ځان باندې یقیني دی، اگر که خدای ته ډېر عذرونه پیش کړي نو سړی ته د خپل ځان معلومي. د دې وجه نه عزیزانو دا بانا هم مکوئ چې زه به دا وایم چې زه چېرې عمر کې جومات ته تللی نه یم، یا زه چېرې عمر کې ما تبلیغ اورېدلی نه دی، نو چېرې عمر کې ما د چا نیک سړي خبره اورېدلی نه ده، نو زه پوه نه یم، لہذا خدای به ما ته څه نه وایي. نه جي، داسې نشي کېدی. د پوهې ماده الله پاک د هر چا په دماغ کې ایښې ده. لکه ګوره یو مړی پیښ شو او د ملیانو په جګړه ده چې هلکه جنازه یې نه کېږي، د په عمر کې مونځ نه دی کړی. داسې کیسې کله کله پیښېږي، مونځ یې نه دی کړی، جنازه یې نه کېږي. اوس دا بېله مسله ده چې د دې مونځګزارو جنازې ښې کېږي او که د بې مونځو ښې کېږي. په دې هم لږ سوچ وکړئ چې دې وخت کې د دې مونځګزارو جنازه ښه کېږي او که چې دا چا مونځونه نه یې کړي د ده ښه جنازه کېږي. دا سوچ تاسو وکړئ. خو الله دې ساته د مونځګزارو نه د کرتوتونو نه. که خدای در پسې کړه مونځګزار نو لارې به در نه غلطي کړي.